السلام علیکم دوستانو، زه زعفران صدقي یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو راځو نن د دې وایرینګ په باره کې معلومات درکوو. د ترمینل کوم درې لاینونه چې د سمرسیبل خواته ځي، هغه درې لاینونه تاسې کله ولګوئ بیا سمرسیبل اوبونه پورته کوي، بیا یو استاد تاسې ته وایي چې تاسې سمرسیبل په چپ مخ باندې غوړېږي. د هغو لپاره بیا تاسې بیرته هغه درې لاینونه خلاصوئ، بیرته یې سیده مخ ته اړوئ، بیا سمرسیبل پکې مخ تاو شي او کار شروع کړي. نو زه لنډ معلومات درکوم او په کم وخت کې تاسې اړولی شئ. ضرورت نشته چې تاسې لاینونه واړوئ، هغه تاسې باید په پروګرام کې واړوئ. په دې وخت کې چې کله تاسې لاینونه د موټر لاینونه چپه وړي، یعنې موټر مې چپه چرخېږي او تاسې لاینونه ورته بدلوئ، په دې وخت کې تاسې د انویټ د سوځلو خطره ده، یعنې اجبیټۍ پټاو کېږي. په هغه وخت کې کیدای شي له تاسې څخه ویرونه شارټ وکړي. نو زه په لنډو معلوماتو کې په پروګرام کې ډېر زر تاسې کولی شئ چې هغه موټر بیرته سیده مخ ته واړوئ. که چېرته تاسې موټر چپه مخ چرخېږي نو تاسې پروګرام ورته وکړئ بیرته په سیده مخ باندې چرخېږي. راسئ پروګرام طرف. اوس انویټ سټارټوو چې انویټ سټارټ شي د موټر معلومات کوي چې موټر په کوم طرف غورېږي. انویټ سټارټ شو، موټر په چپ مخ باندې تاوېږي، صحیح ده، په چپ مخ باندې غورېږي. موږ یې دا لاینونه نه ښورو، له دې لاینو سره موږ کار نه لرو. موږ یې دلته په پروګرام کې سیسټم اړوو چې موټر په ښي مخ باندې تاو شي. په PRG بټن وګو، پروګرام بټن وګو، P0 راځي، P0 اوکې کوو یعنې انټر کوئ، دا رسوو P0 دیارلسو ته، P0 دیارلس، دا اوکې کوو، په دې بټن باندې انټر کوو. دلته یو صفر لیکلی، دا موږ یو کوو. کله چې دا یو کوو د موټر مخ چې په چپ مخ باندې وو هغه به په ښي مخ باندې تاوېږي. دا موږ اوس اوکې کوو او له پروګرام څخه نور وځو، بیرته انویټ سټارټوو. مخکې موټر په دې مخ باندې راتاوېدلو او لاینو ته موږ کوم فرق نه ده ورکړی. اوس یې موږ بیرته سټارټوو چې موټر په کوم مخ تاوېږي، موټر په ښي مخ باندې تاو شو. نو تاسې هېڅ ضرورت نه لرئ چې په دې لاینو کې د لاینونه یو بل خوا واړوئ، تاسې پروګرام کې نږدې واړوئ. له ډېره تکلیفه مې خلاصوي او د انویټ د سوځلو خطره نشته. دوستانو که مې ویډیو خوښه شوې چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ښایسته کمنټ ورته ورکړئ. د نورو ویډیو لپاره له موږ سره پاتې شئ. الله مو مل شه.